قلب کابل د کابل جان زړه. څه تغییرات تحولات دي ولیدل یاره په کابل ښار کې؟ یاره یو تحول دا ده چې هېڅکله د زموږ او تاسو بیروبار به له دې ښار نه بیخي کم نه شي. ما مال افغان شدیم نه دودی میگم. منطقه که قرار داریم دی افغانان چی تاریخچه داره؟ چی ربط داره به اینا؟ منطقه‌ای که ما معلومات داریم از بزرگای ما شنیدیم این یک کلی بود به زبان پشتو. الک ادرس مالم راکه زم درځم زمون ځان سره شاګرد ونیسه ولی جانم ځان سره شاګرد ونیسه مننه خوشاله اوسئ. گیلاس 20 20 خالص بیا نه راست خالص است. جالبه که سره په یاد شو دا پیسې به سړی ورکی او دا خزي به 2000 ګر تک خدای خزر ګر سره وکي دا ګور څنګه خسته ده هغه ته صحیح شی راوړي دغه په ځل باندې شی تر وړي کنه. نو پیسې خو به زمونږ لاړې شي کنه. پیسې خو به تاسو لاړ شو تاسو چا غټي چاته تاسو غټي چاته کار است اگه کسی بکنه و دوم دیگه او را بانه در کار بانه. شخصا مرا خود مرا نمیجای نه در کار بانه ما هیچ کدام شکایت ندارم خدا میره بانه است ان شاء الله. ولی جان تا زیر زمینی په څو منزل کې څو منزل کې به وطندار د زیر زمینی خود د سوخه چې زیر زمینی خامخا اول منزل لاندې منزل خام دا ورس بیخي لاندې الله خیر دې سوال جواب دې مراکه غوړه یاره ډېر لاندې زیر زمینی کوم په دې زیر زمینی کې بیا شورنه خود ډېر مشهور دي منګه هم خورو ولی جانا دا څه کوي وروره ډېر لکه چې مزیدار وي ولا مزادار دې د تنویر د وراره می را سره و نوم د څه دګرانه راشد یم کابل سبا واده ده راشد خان واده ده. شاید ما یک 32 سال میشه این کارا میکنم. اینجا در اینجا یک 25 سال میشه است. 25 سال میشه. بله. پیش از برادر کلانم بودم اینجا. همینجا بود. بله. سرمو چوکیالی تو آمدی بخیر. قلب کابل د کابل جان زړه خراغلا سو ستړي مشي په دې له امید چې ټول روغ جوړ خوشاله او صحتمند اوسئ. تر هر څه لومړی به تاسو ټولو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستره ډالۍ کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې له امید چې د کابل له زړګي د افغانانو څخه نه ځانګړې گزارش او هیوادوالو سره د زړه خواله ستاسو د ټولو د خوښۍ او د پاملرنې وړ وګرځي. نن خوشبختانه ولله الحمد باید وایم چې ستاسو ورور ستاسو زوی او بیا هم تکرارن باید وایم ستاسو ورور یعنی د خويندو د ورونو د دواړو ورور صاحب الله صافی ستاسو په خپل او درنه چوپړ کې د یو ځانګړي خبرونه قربتوب کوي او په دې له امید چې د تیر ورځې ځانګړي خبرونه چې په ابشار کې مو ستاسو تر درنه چوپړ در ورسوله او لاغه زمو چمتو ک په دې له امید چې ستاسو د خوښ او پاملرنې وړ ګرځېدلی وي او خسته او خپل ګلالي ورځ مو په خیر سره تیر کړی وسی. هغه دوستانو مینوالو دی افغانان یعنی د افغانانو کله دلته یو لوی فلسفه او تاریخچه پرته ده. راځي نن د هیوادوالو سره د خاري فرهنګ او کلچر په اړه هم وغږیږو او ورسره په څنګ کې د افغانانو د تاریخچه په اړه هم د زینو مشرانو او پخوانیو اعلی قدر او شتمنیو سره وغږیږو او د غوي د زړه حال احوال راوالو چې ترڅو وکولای شو د افغانانو د تاریخچه څخه خبر شو. خبرې برالاندې کم راځي د هیوادوالو په لور ورشو د دوی سره لاندې مرکز لخواله ولرو احساس ستومانه ونه کوي زما سره ملتیا وکړي.
ویلکم ټو SRT سلک رو ټایم یوټیوب چینل. خوش آمدید به وخت جاده ابریشم. خراغلاس دوره خمو دلاره وخته. هیوادوال می تر څنګ ولاړ دي. مرکه کو کنه. ان شاء الله. جوړ بخیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه تاسو ته زموږ ټول مینوال ته او هغه څوک چې موږ تاسو هم د اوس مهال ګوري. و خدای ته ژوند لري ګران. نوم دی میرویس احمدزی. احمدزی صاحب په خیر راغلی. مننه. یو خواهش وکم. خواهش نه ما بخیا مرو ګران. دا په انګلیسي شروع کړم که دا محاسبه به په انګلیسي کې څنګه وي؟ نه بخي انګلیسي خو دې بهتره خبره ده. خو دا سده زمونږ هیوادوال زمونږ مینوال چې ټول په پښتو په دري دي. سمه ده؟ اس مشکل نه. الله دې تا قدرمن کړي. احمدزی صاحب ته کوم ولایت راغلی کابل؟ زه د لوګر ولایت نه. او علي جانا اوس به خراټینګو د لوګر ولایت نه راغلی وي. دلته په څه مصروفي څه کار څه روزګار؟ دلته مو کورونه دي او دلته محصلین په پوهنتون کې درس وایي. څه تغیرات تحولات دي ولیدل یاره په کابل ښار کې؟ یاره یو تحول دا ده چې هېڅکله د زموږ او تاسو بیروبار ولې د ښار کم نشي. او یو غټ تحول چې ما ته ډېر زوره کوي د موږ او تاسو تحول دا دغه وجدان ده چې زموږ او تاسو په ښار کې د بعضې ناانصافه خلکو وجدان بیخي له منځه تللی. دې خلکو ته د بیانو توصیه څه ده؟ توصیه دا ده چې راځئ د اسلام لاره خوښه کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلي په مثلا موږ په تجارت کې سره ته ویلي دي، په رفتار کې په اخلاق کې سره ته ویلي، د هغه نه استفاده وکړو تر هغو چې تجاران د څنګه راونیول ټکې؟ تجارانو کې څه موضوع ده؟ وړه لکه چې په 200 په 1500 خرڅوي که څنګه؟ نه هدف فقط په وړو کې نه ده. تجاران مثلا موټروان خپل تجارت کوي، مثلا دکاندار خپل تجارت کوي، اما ټولو بې انصافي راخیستې په ډېر غټه بیه یا ډېر په جګ بیه باندې خلک باندې شیان خرڅوي او دا د اسلام ناروا ده. زه په دې خاطر دوام چې شاید په دې باندې موږ او تاسو نه خدای ناراضه شي. کله چې خدای رانه ناراضه شي زموږ او تاسو ژوند فایده بیا څه ده؟ نو دا به ښیي چې موږ او تاسو په انصاف ژوند وکړو او وکولی شو نورو ته خدمت وکړو که نه. الله دې قدرمن لره. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې ښاغلی احمدزی. ډېره مننه. کور ودان جنتي شي. خوشحاله. خراغلاس خو ولیدونکو یو ځل بیا خوش آمدید به تک شما میگم. په دې اله امیده چې د افغانان را سره وګورئ راځئ نن. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم بیادر. خوب هستی؟ زنده باشی. جان شما جور؟ بخیر باشی. خوش باشی، زنده باشی. امی زبان دری کی است ای زبان پدری و مدری معنی است. ما که امی گپای فارسی میزنه مثل لغمانیا. نه این گپ نیست. ما به پشتو خوب از علاقمند هستیم. کل شهروندا زبان ملی ماست. یک لگ ما هم پایگیم. بس یک دوستان یو ټوکر په یاد شو. موږ سره ازبک کار کوو نو هغه نم تاسو کې چې او بچا پښتو یاد گرفتی ما مال افغان شدیم. نه دودای میگم. درست است. زبان ملی بسیار زبان محکم و درست است. شیرین زبان است. مردم شیرین است. پشتو، فارسی، تاجیکی، ازبکی، ترکمنی همگی. کل وطندارای ما. عزیزم اسمت نگفتی با ما؟ اسم عبدالبصیر باشه. عبدالبصیر. گفتم نشود که مصاحبه ما تو تمام شو نمیتونی تو زیاد کنی. نه ان شاء الله. عبدالبصیر جان عزیز چی مصروفات چی کاروبار داری؟ فعلا خو از درس‌ها خلاص شدیم. یک شغل آزاد کار میکنیم. ماشاءالله. یک دکان داریم در میپرس تجارت کار میکنیم. منطقه‌ای که قرار داریم دی افغانان. چی تاریخچه؟ چی ربط داره با اینا؟ که ما معلومات داریم از بزرگای ما شنیدیم. این یک کلی بود به زبان پشتو. مردم افغانستان کلش مجموعاً افغان است. مکمل. باز یک قوم به نام افغان اینجا زندگی میکرد. از امو حکایت شده که تاریخچه به نام امو کلی یا قریه به نام دی افغانان یاد میشه. دی افغانان و کلی یا دی افغانان؟ دی افغانان. په فارسی کې دی افغانان وای او پښتو کې کلی افغان. کلی دی افغانان و کلی. دی افغانان و کلی. دی افغانان و کلی د صلح کلی د عنعنات او کلتور او د میړانې کلی. یا څه خاري فرهنګ دلته رایج دی؟ خلک څومره خوشحاله دي په موجوده شرایطو کې په دې حالاتو کې؟ والا از نگاه راستی مردم بسیار راضی هستند. از نگاه امنیت، از نگاه صلح، از نگاه همدیگرپذیری، از نگاه کاروبار، امنیت جانی و مالی بسیار راضی هستند. علی گپا خو سابق یگان گپا مسائل بود او بچه از پیشورو این تیر شوگنه ما پاچقر هستیم. نه او تو مردم ها بود حالا پاچقرها کلش موش گشتن. پاچقره هم اگه موش گشتن کلش. شکر حالا امنیت داریم، مهربانی خدا و دزدی و لچکی و هر چیزی که بود حالا ختم است.
حال ماشاءالله کل کار خوب است. خوش باشی عبدالباسط قربان جان شما. عزیز، قربانتم. زنده باشین. ممنون. یک جان باشی. اوقات بخیر. څنګه د کار روزګار دې څنګه د یاره بیخي نورمال دی نوم دې څه دی محمد عمر یا ماشاءالله څومره ښکلی نوم دی دی لکه کومه دا پوکڼۍ باندې د محمد عمر لیکلي دي که نه څوک یې ډېرې خوښوي ده او دې ته څه نوم اخلي پوکڼۍ ګازي پوکڼۍ دا خپله پړسۍ کور کې نه دا خو وتاک منه ټانکۍ ده دومره ټانکۍ ده غټه ټانکۍ ده هغې منې بیا داسې پړسۍ بیا دا دانه په څو روپۍ باندې خلکو ته ورکوي دا 40-50 چې څوک دې په څو کې وونو ما غوندې ساده سړي ته په 100 روپۍ ورکوئ دا دومره خو نه کوو که ها هلکه دا ډېره ښه وسیله هم ده نوره ښه نمبر پرې ولیکه نور یې خوشي کړه چاره دنیا کې دې بس چا راونیو نو ملګری دې پیدا کړ ځان او شي جان دې شه محمد عمر وخت د درس او د تعلیم دی یاره مکتب وایي مکتب وایي څومره پورې مکتب دی ویلی شپږمه پورې مې شپږمه پورې دی ویلی دی نور دې بیا ونه که نه اوس هم وایي ولې څه دلیل و والا پاکستان هم نه وی راوښتي نه وی راوښتی است بیا ځان شامل کړم یعنې زه خپل نمبر در کوم مشکل نشته دی وزیر صاحب د معارف نه بدله ځان ورولم صحیح ده او محمد عمر جان ځکه چې د دې نه خو دا ټول عمر خو به دا پوکڼۍ نه خرڅوي که نه یاره کوشش به کوې نو له خیره مکتب کې ځان شاملوي څه عاید او آمدن تې شته د دې نه نغدې پکې شته او ماشاءالله بیا خو دې کار جوړ دی نو هلکه ادرس دې مال هم راکړه زه هم درځم زما هم ځان سره شاګرد ونیسه ولي جان هم ځان سره شاګرد ونیسه مننه خوشحاله اوسې خوش آمدید بیننده نازنین آب انارم نوشی جان کنین انار وطنی در خدمت ماشاءالله چی یک انار است از کجا می عزیزم این انارای تاگاو انارای تاگاو است گیلاس چند میدی به مردم گیلاس 20 خالص ابی انار است خالص است چی فایده داره این به خون نیاز زیاد فایده داره انار خون پورا میکنه خون پورا خودت هم یک ذره کم خون معلوم میشه خودت هم یگان وقت نوشی جان میکنی اسمت نگفتی عزیزم با ما سهراب جان عزیز اینجا به انار میفروش سر مردم میکشم با شما گیلاس نه زنده باشی خوش باشی ما میالی خوردیم چطور است وضعیت کاروبار والا خوب است اگر منتظر بودی با این کار باش که همین سیزن انار برسه بخیر که یک چیزی هر سال که سیزن انار برسه با انار میگم خب شما اینجا مصرفیت کاری تا نمیست درس خوندی خواندم خب در بیولوژی همین انار چیزی تشریح داده برات یعنی نه چیزا رو نخوانیم مکتب مقصد رفتیم مقصد رفتیم بس رفتیم نوشی جانت سهراب جان عزیز خوش باشی عزیزم ممنون قربانتم ممنون ستړي بشي خوږو لیدونکو ورکلی او ښه راغلاست ټولو ته ولې جانه دا کمره دې ډېره تاوه تاوه مت څه اصلي طلا دې موندلي وروره دا ټول بدل دي دا شی نه اوس هسې مالیه والا که اوس خبر شوی به دا ټول طلا دي رم خو رښتیا هم طلایي دی طلایي دی وروره ستړی مه شئ بخیر سرور څنګه خیر دی بخیر شکر صحت مزاج څنګه دی تاسو دوا د خیر خیر دی د ننګرهار خو یې ننګرهار کې د ګوشتي کې د کامي او نوم دې څه دی وروره محمد رفیق ابراهیم خیل محمد رفیق ابراهیم خیل صاحب څه کاروبار څه روزګار یاره زم دغه تلونما او کار کوم او راوړی د پاکستان یا د هندستان راځي او دلته خرڅو یو شل په دیش به شي کې پاتې کیږي لکه جالب کسره په یاد شو دا پیسې به سړی ورکی او دا خزي به 2000 ګر تک خدای خزر ګر سره وکي دا ګور څنګه خسته ده او دا صحیح شی راوړي دغه په ځړ باندې شی تر وړي کنه نو پیسې خو به زمونږ لاړ شي کنه پیسې خو به تاسو لاړ شو تاسو چې غټي چاته تاسو غټي چاته هم دې لګټو او کنه بل لار نشته نه بل لار نشته دی ابراهیم خیل صاحب تا کې خډیر غټ کشل لګ روپې پیدا کیا ما غدي ته دا بغي بيجيزه دور په مصرف کته ته دور په مصرف کا ته جوړ جامې دا بيجازي نه بل هغه ته وسته آل مو یوا دام چې کله ځان د کالي جامې اخلي ته چاره
به دغه کوي وعلیکم لګ را دی پاجو ما پاته ودرېږي راځه راځه دم چې کله کالی جامې اخلي نو کور کې کتلاک ورته جب کې کیدی ته لاشه په دې رنګ کې والا کنه امام ځان سره بوزه د ټولم دال دی د ټولم دال دی د ټول افغانستان د پاکستان د غال دی افغانستان خلافي ده الله دې زمونږ بال ورخني ابراهيم خیل صاحب مننه ابراهيم خراب نشده گرمی؟ آی خراب بیننده نازنین چیک سیستم آزاده میگم یک چتری را سر کلمه به خاطر گرفتیم که باز خراب میشه چرا ابتاب خرابش میکنه؟ آی قایم میکنه باز این خراب میشه دیگه از بین میشه اسمت به ما نگفتی؟ اسم من نویدالله جان عزیز نامت نویدالله است و ریش سفید شده والا دیگه سفید میشه ها؟ چطور از کار روزگار؟ شکر از خدا مهربان است الحمدلله نظر بر شکر نویدالله جان عزیز پروشات مردم میخرن خوبه شکر است کم تو یک چیزی میشه یک لقمه نان خوش دیگه متصور نمیتونی خدا مهربانه خلک وای کار نشته ځینې خلک بیا ګیلې او شکایتونه هم کوي چې کار کوي ته ګوره نویدالله جان چترۍ په لاس قلمونه خرڅوي په دغه عمره کېږي چې یو لقمه ډوډۍ او مړۍ روزي پکې پیدا کړم ډېره بهتره خبره ده نویدالله جان عزیز کسی که از بیکاری شکایت میکنه به اونا چی نظر و چی توصیه داری والا تو مشکلات ایست کار میشه منظوری مایی است میگم اگر کسی کار نمیکنه و شکایت از کار میکنه که بیکاری است به اونا چی توصیه داری با عوامی توصیه را دارم کار است که کار کنن کار است اگر کسی بکنه و دوم دیگه او را بانه در کار بانه شخصا مرا خود مرا نمیجه اینه در کار بانه ما هیچ کدام شکایت ندارم خدا مهربان است انشالله د کابل ښاروالي هڅه او کوشش دا وکړي چې دغسې اشخاص او افرادو ته ځانګړې غرفې ځایونه چې تر څو وکولی شي یو مړی حلاله روزي له دې طریقه لاسته راوړي خوش باشئ نوی جان عزیز زنده باشئ بخیر باشید تشکر چی میکنی بچه پیر از کجا آوردی از مارکت تای مسکن سیر چند خریدی بچه سیر چند میفروشی سیر چرا بخریدی 50 میفروشی 50 رفاه میفروشی چند سیر آورده بودی بچه من 15 سیر آوردم حالی چند سیر 2 4 6 8 10 تا انشالله چیزی میشه دیگه مکتب نمیکنی بچه میخوام ماشاءالله نامت به ما نگفتی نام عبدالوارث عبدالوارث جان عزیز از طرف صبح ترکاری فروشی میکنی و بعد از چاش باز مکتب میری مکتب میرم پیسه را که کمایی میکنی با چی خرج میکنی پدرم میدم پدر جان زنده است ها شکر که زنده است خوش باشه عزیزم سر سرک میایی دیگر روز همیشه میایی از مردم چی تقاضای داری که مثلا در مورد خریداری سبزیجات که از چی کسی باید بخره اینا اینو با هم پیسه دار میخرم غریب میخره نه منظوری ما است که کسی که دستفروش است حق اولیت از واسطه باید از وا خریداری شه باید از وا خریداری خوش باشی عبدالوارث جان عزیز ممنون
د کابل په د افغانانو کې بیا د افغانانو کې مشهوره زیرزمینی او په زیرزمینی ولې جانه دا زیرزمینی په څو منزل کې څو منزل کې به وطندار د دا زیرزمینی خود داسې وښیه چې زیرزمینۍ خامخا اول منزل لاندې منزل وي خامدا ورس بیخي لاندې الله خیر دې سوال جواب دې مراکه ګوره یاره ډېر لاندې بېشکه لاندې دی. او زیرزمینۍ خو معلومه په دې زیرزمینی کې بیا شورنخود ډېر مشهوره دي منګه هم خورو ولې جانه دا څه کوي وروره ډېر لکه چې مزیدار وي ولا مزادار دی دته نو دغه وراره مې را سره و دلته دغه نامي هغه د مزار ډېر پخوانی ده 10 کاله مخکې هم دلته هم دا خرڅېده کېدای شي د ترې یا به پلار وي خو هغه جایګاه ده نیولې ده ډېر په شوق ډېر په مینه ورته راغلو دلته شورنخود هغه ته لغت مارکیټینګ به وکړي دې سړي و دا خامخا ولې نه دلته دا خو ډېر پخوانی ده هر سړي ته چې ووایې دا پیژنې دي مشهور خلک دي نوم دې راته ونه او نوم لالګل یم د خوست ولایت نه راغلی یم دا 2-3 ورځې کېږي دلته یم سبا خو شاور کې د خیس خیس یا د خوست ولایت نه خوست ولایت نه ډېره ښه دي کړي دي چکر دي وه تفریح دې وکړي نو دا نخود دې لکه چې زړه کې ارمان و ولا ارمان مې و داسې چې کله د انسان بدن چیش ته ذرات ولې کوم وټامین ته همغه ته زړه کېږي مجبوره ده چې شی وخوري چې کله یې وخوړه بیا او دا بیا ډېر نامي هغه دي ده چې دي ډېرې پخوان هم دلته ده زیرزمینۍ کې هغه چې ما یادېږي زه ډېر کوچنی یم چې دا شورنخود هلته خرڅېده کېدای شي د پلار وي یا به تره وي نو د هغه ده ته پاتې شوی میراث دا میراثي و نو دا ډېر خوندور هغه دي قدرمن کا تاسو سره خوشحاله سي مننه قدرمن شي لکه ځوانه ته څنګه راغلی جوړ بخیر څنګه وروره ښه قراري ده شکر ده قریب چې زما کمرې سره د غېږ نیولې وه یاره نوم د څه ده ګرانه راشد یم کابل سبا یې واده دی راشد خان واده دی ما ویله چې چېرته مې نږدې پیدا کړ لنډ په لنډه وسړی هغه بل راشد خان دی زه په هماغې منظور کې دا منظور کې په هماغې راشد خان دی که نه څه کم یو زیات دی څنګه راغلی راشد خان دی خو یاره والا راغلو دلته موږ اصلا د پاسپورت ثبت نام ته راغلو بیا هم دلته واورېده چې ډېر ښایسته شورنخود پخوي او دغه خوراک د خاطر راغلو په ډي وي لاندې تیاری موږ دې اوس خبر شو چې دلته ښه شورنخود خرڅېږي 10 کلنه تاریخچه لري والله خپله د کابل ولایت یم خو نه وم خبر د کومې ولسوالۍ یاره د فرضې ولسوالۍ نوش جان شو داسې شفتالان دي داسې ګیلاس الوبالو انګور او داسې سره نوش جان کړل چې وشته د خپل لرو الله دې قدرمن کا راشد خان خوشاله اوسې ژوندی اوسې ډېره مننه تاسو نام د هېواد څخه د باندې افغانانو که خوله کې موبه راځي نو الله مل شه خو شورنخود دي او 10 کلنه تاریخچه لري سلام علیکم عزیزم جور بخیر صحت خوب است خدا را شکر شما خوبه خوش باشی و در زنده باشی اسمت برای ما بگو عبدالله حسینی هستم یک از دستفروشان زیرزمینی دی افغانان کابل تاریخچه عبدالله نمیگم تاریخچه شورنخود شاید ما یک 32 سال میشه می کارا میکنم اینجا در اینجا یک 25 سال میشه است 25 سال میشه بله پیش از برادر کلانی بودم اینجا همینجا بود بله سرمو چوکیالی تو آمدی بخیر همه تو متواتر خب دیگه از برنامه زندگی همین قسم میباشد بله چی فرقی داره که مردم همی شورنخود شما را زیاد دوست دارن در حقیقت می شورنخود بولانی منتو یک چیزی هست که برای تفریح یا از نگاه صحیح بودن صحیح هستن شورنخود نمک نداره روغن نداره کسایی که تکلیف داره ما خیلی تقریبا 70% از مردم افغانستان ما در مرضای شکر هست و فشار هست چیزا این میتونه که از استفاده بکنه بولانی هم یک چیزی هست تفریحی هست به اصطلاح استفاده میکنن باز منتو در حساب صحیح و خوب هست در وجود انسان بله جناب حسینی خوش باشی شما سلامت باشید صحت خوردین ان شاء الله باز پسندتر خوش باشی خو ګولیدونکو مینوالو د نن لپاره د دې افغانانو د ښکلې سیمې او ساحې او بالخصوص زیرزمیني د ماشومانو لپاره پکې ښه دنیايي کودک هم جوړه شوې ده ځانګړه ګزارش او خپرونه هم دومره وه کوم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کومنټ شیر او سبسکرایب تر یو بل ځانګړې ګزارش زه صاحب الله صافی ستاسو په ښکلي او درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ښکلي بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تل خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته